په دې کې اولنی سوال یو ورور کړی دی، وایي چې جومات ته پیاده تله او په سورلۍ باندې تله، دا یو شان ثواب لري او که نه؟ یا سوال دیسې چې یو سړی په سورلۍ باندې منزل له ځي، لکه ګاډي کې ځي، په سکوټر باندې ځي، په بل څه باندې ځي، هر قسمه سورلۍ چې ده، ده ته هغه شان ثواب میلاویږي څوک چې پیاده ځي؟ الجواب، دا خبره یاده کوي چې څوک چې جومات ته پیاده ځي، الله رب العزت هغه له لوی اجر ورکوي په دې قدمونو اغستو باندې، او چې څومره دی د جومات نه لري دومره اجر ډیر دی، څومره چې د جومات نه لري دومره اجر ډیر دی. یو روایت کې راځي، امام مسلم راوړی دی، ابو هریره رضی الله عنه وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده، الا ادلکم علی ما یمحو الله به الخطایا ويرفع به الدرجات. تاسو ته داسې عمل ونه ښیم چې په هغې سره الله ګناهونه ختموي او درجې به د انسان اوچتوي. صحابه کرام وی ولې نه یا رسول الله؟ ویې ښایه موږ ته، وی اسباغ الوضوء علی المکاره، په داسې وخت کې ښه اودس کول، ښه چاردم کول چې کول یې ګراني، لکه په سخت جمي کې یو سړی لګیا چاردم کوي، په ښه طریقې سره یې کوي. وکثرة الخطى الى المساجد، او جوماتونو ته ډېر قدمونه اخیسته. وانتظار الصلاة بعد الصلاة، او د منځه نه بعد د بل منځه انتظار کول. دا درې داسې کارونه دي چې په دې سره الله ګناهونه ریجي او درجې د انسان بلندوي. نو دې حدیث کې صرف د دې دپاره وایي وکثرة الخطى الى المساجد، او جومات ته ډېر قدمونه اخیسته. نو چې په سورلۍ باندې ځي هغه څه قدم اخلي؟ یو څو قدمونه دي چې پیاده را روان دی، قدمونه د هغه ډېر دي، دې کې شک نشته. دا سړی مراد د دې حدیث کې. ښه یو بل حدیث کې راځي، امام مسلم راوړی د ابو موسی اشعري رضی الله عنه، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ان اعظم الناس اجرا في الصلاة ابعدهم الیها ممشا فابعدهم. په خلکو کې چې به چاته ډېر اجر میلاویږي د مانځه په باب کې، هغه څوک دي ابعدهم الیها ممشا، چې د لرې نه ورله پیاده راځي، چې جومات ته د لرې نه پیاده را رواني. د دې خلکو اجر د هغو نه ډېر دی څوک چې پیاده نه دي راغلي. نو دا دوه حدیثونه، اگر که حدیثونه نور هم دي، د دوه حدیثونو نه دا خبره واضح شوه چې کور چې دی د جومات نه لري، نو په هغې کې فایده دا دی چې جومات ته راتلو سره به ستا اجر ډېرېږي، هغه په دې چې ته به قدمونه ډېر اخلي. ښه، قدمونه ډېرېدل دي دوه طریقې دي. یو خو دغه طریقه ده، کومه چې کور دی لري، دا خو واضحه ده چې له لرې ځي نه ته جومات ته راځي، خو قدمونه به ډېر اخلي. بله طریقه یې واله، اوس دا وایي زمونږ کورونه نږدې دي او بس موږ خو لاړو محرومه شو. نه، دویمه طریقه ته بله ښیم که نه. علما وایي قدمونه په دې هم زیاتېږي چې ته جومات ته ډېر ځې راځې، په دې هم زیاتېږي. څه مو خیال دی؟ ځای نږدې دی خو ډېر ځې راځي، نو چې ډېر ځې راځي د ده هم قدمونه ډېرېږي. لازم خو نه چې صرف هغه سړي ته دا فضیلت میلاویږي چې هغه لرې دی، لرې دی دې کې خو شک نشته چې د هغه قدمونه ډېر دي او الله به له هغې اجر ورکوي، چې قدمونه ډېر اخلي لرې نه راځي. ته چې نږدې یې مسلمانانو ډېر زه راځه جومات ته،
ډېر چې جومات ته ځې راځې تا ته هم دغه اجر میلاویږي. او یو حدیث کې دا راځي، ما بیان کړم د یو څو پیرې په درسونو کې، ابی بن کعب رضی الله عنه روایت دی او امام مسلم راوړی دی، وایي چې یو کس و د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دور کې چې د ده کور د جومات نه چې څومره لرې و د مسجد نبوي نه دومره د چا کور لرې نه و، یعنې د ټولو نه لرې کور د مسجد نبوي نه هغه د ده و. عجیبه دا وه چې وکانه لا تخطئه صلاة، او یو مونځ د ده نه نه دی قضا شوی نه پاتې شوی د هر منځه کې و مسجد نبوي کې. نو چا ورته دا ووایي یا ورته ده په خپله ووایي لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء، که چېرته ځان له د یو خر واخیستې نو د شپې په دې تیارو کې و په سفر کې راځې به دلته او په ګرمۍ کې اسانتیا به درته وي. نو هغه ورته دا وایي تاسو خو دا خبره کوئ، زما دا نه ده خوښه چې زما دا کور دی د مسجد نبوي په خوا کې. که څوک راته دا وایي چې راشه پلانیه دلته دله کور در کوم، بلکل د مسجد نبوي سره به دیوال لګېدلی زما نه دی خوښ. خلکو ورته یې ولي وی انی اريد ان یکتب لی ممشای الی المسجد، زه دا غواړم چې دې جومات ته د راتګ زما د الله ولیکي او ماله اجر راکړي، ورجوعي اذا رجعت الى اهلي، او دا واپس کېدم الله ماله ولیکي. خلکو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دا قصه وکړه چې پلاني داسې و. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وویل قد جمع الله لك ذلك كله، الله تعالی دا ټول را جمع کړي دي، دا راتله د لمې حسابوي او دا واپس تله د لمې حسابوي. ته چې مسجد نبوي ته راځې د دې هم تا ته اجر میلاویږي، ته چې واپس ځې دا قدمونه هم شمارلی کېږي. نو څومره اجر دی؟ وګورې دې اجر ته چې څومره ته جومات ته راتلو کې قدمونه ډېر اخلي، واپس تلو کې الله دې دې هم اجر درکوي. ځکه چې دې جومات نه چې ته واپس کور ته ځې دا هم یو مشقت دی، یو سخته ده چې ته یې تېرې. نو رب العالمین خو هغه ذات دی چې د هغه یو نوم دی الشاکر، بل نوم یې دی الشکور. هغه ډېر قدر کوي د بنده د عمل او ضایع کوي یې نه، د دې تعالی اجر درکوي. ځکه خو دې صحابي دا لرې کور غوره کړو د څه نه؟ د نږدې کور نه، د دې ثواب د ګټلو دپاره. او حدیث کې راځي، ابو هریره رضی الله عنه روایت ته امام مسلم راوړی دی، من تطهر فی بیته، وګوته کېدی څوک چې په کور کې طهارت حاصل کړي، یعنې اودس چاردامي وکړو، ثم مشى الى بیت من بیوت الله، بیا لاړ مشى، مشي څه ته وایي؟ پیادل تلو ته وایي، او بیا لاړ پیاده د الله په کورونو کې یو کور ته، لیقضي فریضة من فرائض الله، ولې لاړ د الله کور ته؟ چې کوم منځونه چې په الله فرض کړي دي په هغې کې د یو مونځ کولو دپاره. كانت خطوته احداهما تحط خطيئة والاخرى ترفع درجة. اجر ته ګوره، دی چې دا یو قدم ایږدي او دا بل اوچتوي، نو د دې یو قدم سره ته ګناه ریږي، د دې بل قدم سره یې درجه اوچتېږي. نو چې ته د لرې نه جومات ته راځې څومره اجر ته ته میلاوي. ځکه حدیث کې داسې هم راځي، امام ابو داود راوړی دی صحیح حدیث ته الحمدلله، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي بشر المشائین فی الظلم الى المساجد بالنور التام یوم القیامه. کم خلک چې په تیارو کې جوماتونو له راځي، په تیارو کې جوماتونو ته سړی کله راځي؟ ماسخوتن او سهار مانځه. کم خلک چې په تیارو کې جوماتونو ته راځي، دلته مشائین ټکی ویلی، دا خلک دي چې پیاده راځي. اگر که دې حدیث کې ټول دننه داخل دي راتلونکي، هغه په سورلۍ راځي او که هغه پیاده راځي. څوک چې جوماتونو ته په تیارو کې راځي دله زیری ورکوي د قیامت په ورځ د پوره رڼا په پل صراط باندې. نو داسې ډېر حدیثونه دي، بیا به رانه خبره ډېره اوږده شي،
خو د دې یو څو حدیثونو نه دا خبره واضح شوه چې یو مسلمان له پکار ده چې کوشش دې دا وکړي چې جومات ته پیاده راشي په سورلۍ نه اگر که کور یې لږ لري الا دا چې معذوری صحیح د عمر یې زیات دی بیمار دی یا مشقت پکې ډېر دی ځای ډېر لري دی هېڅ خبره نه ده که نږدې مې ته راتلی شي په ګاډي کې او په سورلۍ باندې خو دومره ده چې هغه اجر نه محرومه کېږي نو چې څو پورې ته جومات ته پیاده راتلی شي نو پیاده راځه بیمار عمر دی زیات دی بل څه عذر دی هغه جدا مسله ده خو چې څه عذر څه مسله نه وي نو بیا پیاده راځه او ځان مه عادت کوه په ګاډي او په سورلۍ باندې د دې فضایلو نه علاوه چې دومره اجر پې الله ورکوي د دې سره یو بله فایده هغه دا یاده کوي چې جومات ته چې ته پیاده راځي ستا بدن ته هم فایده میلاویږي او دا ځان له یو ریاضه ده یو اکسرسایز دی یو داسې کار دی چې دې سره ستا بدن هغه وینه پکې چلیږي بدن به دې سستی به پکې نه وي معده به دې برابري او ډېرې زیاتې فایدې دي په هغې کې نو د دنیوي فوایدو دینی فوایدو سره سره دنیوي فایدې پکې هم دي والله اعلم